الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت مبارک ورځ شپې او ایام په موږ راوستي دي. د شعبان اخرنۍ ورځې شپې دي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله اخرنۍ جمعه د شعبان شروع شوه، نو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته به واعظ او نصیحت کولو چې خلقو په تاسو باندې یو مبارکه میاشت راتلونکې ده، ډیره مقدسه میاشت ده، فضیلت والا میاشت ده، برکتونو والا میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا تمهید ځکه تړلو چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین کې به د عباداتو نور و جذبه او شوق پیدا شي. دغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې کله یو انسان د یو وړوکي څیز حفاظت کوي او هغه دا جبه وی، کله هم یو انسان ماته د دوو څیزونو ضمانت راکړي د جنت بشارت ورته زه ورکوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا کله خبره وکړه، بخاری شریف روایت نقل کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی چې دوو څیزونو ضمانتونه ماته راکړئ، د جنت ضمانت به زه تاسو ته درکړم، یو د جبې یو د شرمګاه. چې کله یو انسان د دې دوو څیزونو ضمانت ماته راکړي، د هر قسمه د ګناهونو نه پې ځان وساتي، نو الله رب العزت په دربار کې د ضمانت کوم د بخشش. یو انسان چې کله د دې دواړو څیزونو نه چې کله د اعضاء او جوارح د حفاظت دغسې کوي چې څنګه د نبی علیه الصلاۃ والسلام قول مطابق وشي، نو انسان به الله رب العزت د هر قسمه ګناهونو نه وساتي. انسان کې چې کله د ګناه نه د لرې کېدو او د ځان د بچ کېدو طلب په انسان کې موجود وي، نو الله رب العزت د ګناه نه ساتي. او که چېرې یو انسان وایي چې انشاءالله توبه به وباسم، انشاءالله توبه وباسم، او د ګناه نه ډډه نه کوي، د ګناه نه مخ نه اړوي، حدیث شریف کې راځي وي دې ته بیا مرګ راشي په داسې حال کې چې بغیر توبې د دنیا نه لاړ شي. انسان الله رب العزت پیدا کړی دی، ټیک ته الله رب العزت ته کمې کوتاهۍ کمزورۍ د ټول انسان سره تړلې خبرې دي. خو که چېرې انسان د ګناهونو نه ځان بچ کوي او د الله رب العزت نه ځان د دې خبرې امیدوار چې الله ته به مې بخښنه کوي، ستا نه علاوه مې بل بخښنې والا څوک شته نه، نو الله الله رب العزت بخښي. او که چېرې انسان دا وایي چې یاره بس ګناه به کوم، الله غفور رحیم دی، الله غفور رحیم دی، او په دې تمه لالچ ناست دی چې بس الله به مې ماف کړي، نو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، دا ته د الله رب العزت ذات سره ټوکه او خندا کوي. یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې د ټول نه زیات ګناهونه په جبه کېږي، د ټول نه سخت ګناه په شرمګاه سره کېږي. د دوو څیزونو ضمانت ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم انسان د دې دواړو څیزونو حفاظت وکړي، د دنیا ټول ګناهونه د دې دوو اعضاء او جوارح نه صادرېږي. که د خولې نه دي که د شرمګاه نه دي، ابتدا د خولې نه کېږي او انتها په شرمګاه ختمیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه د دې ضمانت. نن چې په دنیا کې څومره ګناهونه وګورو، د ګناهونو جړه وګورو، که فحاشي ده، که عریاني ده، که دروغ دي، که چغلخوري ده، که دغه رنګې بدګویي ده، که الزام تراشي ده،
سوره ارسل راځي د ټوټل د دغه دوو اعضاء جوړه एकता انسان ګناه طرف ته پخپوزي په لاسو باندې ګناه کوي ظلم په لاسو کوي د ټولو نه ابتدا چې کېږي په ژبې سره کېږي ابتدا چې کېږي په خولې سره کېږي او انتهایی سي په دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه تاکید کړی چې اخرنۍ جمعه باندې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته واعظ او نصیحت کولو چې په تاسو باندې مبارکه میاشت را روانه ده په دې مبارکه میاشت کې سرکش شیاطین الله رب العزت قید کی شیاطین د الله رب العزت قید کی تاسو وګورئ په عام حالاتو کې جمعاتونو کې دوره عبادت گزار نه وي چې څومره په روژه کې وي په عام حالاتو کې تلاوت کوونکي دوره نه وي چې څومره په روژه کې وي عام حالاتو کې به نفل کوونکي دومره نه وي چې څومره په روژه کې ولی الله رب العزت د باندې سیزن د نیکو راوستی دی چې په دې باندې کې ښه د نیکۍ وګټئ او الله رب العزت ته نزدېکت حاصل کوي د الله رب العزت دربار ته ځان نږدې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اخرنۍ جمعه دا بیان کولو صحابي ته تپوس کړ د الله رسوله اخرنۍ جمعه راله د شعبان په دې کې مونږ روژې نیولې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې نه دا اوس اخره دا 15 شعبان راغی هر سړي به روژه ډېر په تاکید سره نیول ګوره دلته کې امت د افراط نه کار اخیستی دی او نه د تفریط نه کار اخیستی نه ډېر زیات د هغې فضایل بیان کړي دي او نه یې ډېره سختي کړې ده چې خلک یې څوک منې کړي دي بلکې ټیک ته څوک نیسي خو د 15 شعبانه پورې 15 شعبان نه مخکې چې څوک روژې نیسلی شي نشي د ثواب دپاره یې نیسئ ټیک ته څه خبره نشته او بیا دغه رنګ د دې تاکید بیانول چې قضا عمري و پرې راګرځي 2 رکعاته نفل دي پکې دوره فضیلت دی پکې د ټول عمر د روژو برابر ثواب ته میلاویږي دا دوره فضایل چې دي که نه د دې حدیث هېڅ سند نشته لکه موږ وړوکوالي کې دا اطلب العلم من المهد الى اللحد اطلب العلم ولو بالسین که نه علم حاصل که چېرې سین نه حاصل کړي دا ګورې حدیث ته دی ګورې دا د خلکو د ځان ناسې جوړ کړي ګوره ښه ډېر حدیثونه داسې مخې ته راغلي چې هغه وړوکوالي کې موږ اورېدلي وو هغې هېڅ سند نشته پایي کې حسن او حسن لذاتي اصول حدیث اصول خیر الاصول چې انسان ووایي نو هغه ته بیا پته ولګي چې د اصول حدیث څه شی د مطلب او مقصد مې دا دی چې الله رب العزت زما ستا دپاره شریعت کې اسانتیا راوستې ده مسایل یې راته اسان کړي دین یې راته اسان کړی ګران کړی نه نن ما تا په زوره به ځان ته ګران کړی هغه ګران مسایل یا ګرانې خبرې مې ځان ته صحیح ورته مخې ته کړي دي کوم دین شریعت آسان دین دی هغه مې ځان صحیح ورته رسو کړی نه مې مخ اړولی قرآن نه مې مخ اړولی حدیث د لارې نه مې مخ اړولی دین اسلام نه مې صحیح ورته مخ اړولی په تاویلو ماویلو په رواجونو پسې یو په لیدو کتو پسې یو په سترګو په هو ها او په شاباسي او په دې څیزونو خوړو بس یاره پراکي خو واده وکړو ښه ډېره زیاته روټۍ وکړو یو کس پکې دا ووایي چې الله ستا د خیرات قبول یو کس پکې چېرته وایي که چېرته یو پکې دا ووایي که نه چې یاره مړه دا روټۍ دې مزیداره نه وه ستا به پړه څه تېرېږي چې ته دوره خرچې وکړې دوره هر څه مېلمانه هم راغواړې په سوونو نه په زرګونو مېلمانه راغواړې په لکونو روپۍ شادیالو ته ورکړې هغې باوجود یو دوه کسه د تعریف وکړي او ماشاءالله ډېره ښایسته روټۍ تا هسې خوشحاله کړي چې دغو زما تعریف او که چېرې ته د الله رب العزت په معمولي نعمت باندې د الله رب العزت شکریه ادا کړې چې کومې تا ته اوس درکړی دی ته سوچ وکړه هغه احکم الحاکمین بادشاه به تا نه څومره خوشحالي ځکه پیغمبران علیه السلام اجمعین په هر دور کې راغلي نو لومبی امت ته عبادت ښولی دی بل دویم عبادت امت ته شکر ښولی دی زمونږ د خلکو نه چې څومره شکر مهنګایي د بېروزګارۍ او دغه رنګې د هر څیز پړی پې راکلک وهه چغې وهه که نه بیا یاره جي مهنګایي ده یاره جي ګراني ده یاره جي تکلیفونه دي بیماری دي مصیبتونه خامخا وي د الله رب العزت د نعمت شکریه ولې نه ادا کړي تا ته خدای پاک دوره دولت درکړی دوره ثروت درکړی دوره اولاد درکړی دوره درته نعمتونه درکړي ته په ورځ کې ځان سره حساب وکړه ته د څو پیرې د الله رب العزت عبادت کوي څو پیرې د الله رب العزت شکریه ادا کړي ټیک ته زما خبرې سختې خو زه ګوره بلکل په ځای خبرې کوم هر انسان چې کله هم یو انسان حدیث شریف کې راځي ډېر احادیث ما په دې باندې مخکې بیان کړو
کلم انسان عبادت کوي د الله رب العزت په در کې چې کلم دعا غواړي ډومبه په دعا کې د الله رب العزت شکریا ادا کړه پروردګار په ما د ډیر کرم کړی په ما د احسان کړی خپل عبادت ته راوستم او په خپل کور کې د ځان ته ودرولم زه د دې ګورې لایق نه وم ډیر کمزور یم خپل عجزي خپل انکساري هغه احکام الحاکمین ذات ته پیش کړي ته ګوره ورته چې الله رب العزت د سرسوره د اسانتیا او د احسان معامله کوي ما تا ګیلې شکوي د ټول د هغه د ښځو عادتونه په اون کې راغلي دي چېرته د خدای تعالی شکر ما ادا نه کو همیشه د ناشکرۍ مخوکه څنډو او ګیلې معنی کو په دې باندې نه کېږي ګورې الله رب العزت په موږ باندې کرم او احسان کوي د الله رب العزت ډېر احسان دی ګورې په موږ باندې توبه نعوذ بالله موږ چې د موږ ته ودرېږو ورځ په قیامت کې به د موږ په حساب کتاب شو چې الله رب العزت موږ پسې هغه ریل راوباسي چې کوم په دې موږ کې موږ هغه سوچونه کوو نو والله که خدای ته بیا جواب ورکړو انسان دی یو لمحه سره سوچ وکړي چې زه به دې موږ کې ودرېږم زه کم سوچونه کوم زه کم حسابونه کوم زه کم فکرونه کوم په سجده کې څه سوچ کوم په سجده کې څه ویم په رکوع کې څه ویم ولضالین امین په ځای څه ویم زه څه سوچ کوم که الله رب العزت په دې راونیولې والله کم از تیز کیږي چې د الله رب العزت احسان را سره شامل حال وي د الله په کرم به بخلی کلیږي د الله کرم نه د الله د رحمت نه ما تا دوره لرې تښتېدلي یو چې الله بس دعا وکړو بس داسې کو بس الله بخي مو وبخېږي نه بس خبره لاړه ختمه شوه داسې مه کوئ ځان مستغني کوئ ما حدیث شریف کې راځي چې کله انسان عبادت وکړي څوک عبادت او عبادت لپاره دی ولاړې موضوع کې فرض موضوع کې او بیا دغه رنګې چې د عبادت نه پس لاس اوچت کړي الله ته فریاد شروع کړي بیا الله رب العزت فرمایي چې دا انسان زما دپاره عبادت کوي دا صحیح قسم بنده دی زما چې څنګه څوک فرض وکړي څادر وڅنډي او منډه کړي وي دې سړي ماته صحیح ورته وایي حاجت نشته هر یو کس راغی استاد وي فرض پسې دعا شته نشته ما یې دا راته ووایه چې الدعاء مخ العباده دعا د عبادت مغز دی ما یې تا سوره دعا غوښتی چې شته او که نشته دا سوال به بیا وروستو کوو تا له دعا طریقه درځي یاره جي طریقه خو نه راځي ما چې نه درځي تا د جنازې نه طریقه نه ده زده کړې یاره جي جنازې نیت هم نه راځي ما چې نیت ته درځي بیا دا خبره ته څنګه کې چې دعا شته که نشته حدیث شریف کې راځي ترمذي شریف حدیث دی چې کله هم یو انسان دعا کوي الاول فحمد الله چې ډومبې به د الله رب العزت حمد بیان کړي بړای به بیان کړي یا رحیم یا کریم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید دا طریقه ده بیا ثم صل علی النبی بیا به د نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود ووایي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم یا د موږ درود شریف کم درځي دا طریقه ده بیا دینه بعد ثم سل تعطه چې دینه بعد بیا ته څه غواړې الله رب العزت پتا ته درکوي چې څنګه په جنازې ته ماته ودرېږو که نه نو ډومبې ثنا ووایو ټیک ده نو بیا دویم تکبیر باندې څه ووایو درود شریف ووایو نو دغه رنګ چې هغه ته د مړي په جرګه کې ورځې هلته کې ته هغه دعا غواړې نو دلته کې ته ځان دپاره ولې نه غواړې هلته کې ته سفارش ته ځې هلته کې دوا طریقه تا ته معلومه ده دلته تا ته نه ده معلومه دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې زمونږ نه قبله خطا ده زمونږ نه لاره خطا ده مونږ له د سوال طریقه نه راځي مونږ له د الله رب العزت د احسان او د شکریا طریقه نه راځي د عبادت طریقه نه راځي د دنیا په پیسو کې لګېدلي او هر سړی وایي چې د لس نه به شل کومه څنګه او د شل نه به لک کومه څنګه د دنیا ژوند مې بس دا مقصد جوړ کړی چې بس ښې ډېرې مې وګټلې بس کامیاب به یم اوکې به بس ژوند به مې ښایسته تېرېږي راشه داسې دولتمند ته ښیم چې خدای پاک په دنیا کې رزق بند کړی دنیا کې په رزق بند کړی دا ګورې په بخت باندې ده دا د الله رب العزت په کرم او په احسان باندې ده چې الله رب العزت کرم او احسان د سره شامل حال نه وي ته د دنیا خار سره کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې دعا کوته ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه د دنیا احسان او بلایم غوښتي دا او آخرت دواړه یې غوښتي ما ته ټوټل هر شی دنیا ته کنورټ کړی دی او آخرت مکمل ایر کړی حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله مسلمان د دنیا څه مال او دولت غواړي زه ورته ښه ډېر ورکړم
ګورې په آخرت کې هغه ګورې صحیح څه نشته. په محشر په میدان کې به خدای ته څه جواب ورکړو چې الله درته وایي چې د آخرت دپاره دې څه غوښتي دي؟ ویلی به شو ورته چې الله بنګله او ګاډي خو مې ډېر غوښتي وو، په یا الله اوس راته بخښنه وکړه، ورته یې بخښنه ورکړه چې برابر دی. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو، مبارک ورځې شپې دي، په دې کې الله رب العزت ذکر عبادت ته متوجه شو. الله رب العزت احسان کوي په خپلو خلقو باندې، په خپلو مخلوقاتو باندې، او یو من دون سوار انسان سره مینه محبت کوي. لومبی چې الله رب العزت نه سوال کوو، د الله رب العزت بڑایي بیانول، درود نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود ویل، بیا د الله رب العزت د نعمتونو شکریا ادا کړو چې تا باندې الله رب العزت څومره احسانات کړي، د هغې شکریا ادا کړه. یا الله زه د دې قابل نه وم، تا ما ته راکړي دي. یا الله ته زه د دې څیز بالکل قابل نه وم. یا الله زما حیثیت د خاورې د ذرې برابر هم نه دی چې انسان څومره عاجزي انکساري کوي، نو الله رب العزت به د دومره اوچتې مرتبې درته په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې هم درکوي. ځکه خو اقبال شاعر فرمایي که نه که دانه خاک میں مل کر گل گلزار بن جاتے. دانه ولې چې کله په خاوره کې یو ځای شي که نه، نو ګل ګلزار شي. نو دکه کچرې انسان الله رب العزت په دربار کې عاجزي او انکساري شروع کړه، او الله په دربار کې توبه تایب شو، او د روژې د راتلو نه مخکې الله رب العزت مخې ته ټول معاملات ځان ته صفا کړل، نو الله رب العزت به د میاشت په عبادتونو کې، په تلاوتونو کې، په تراوو کې، د قرآن په هغې عظیم الشان په محفلونو کې، نو الله رب العزت به درته اجرونه ورکوي. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.